السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شاهد. یو ځل بیا په ټوټک یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله حکومت کرو په نن ویډیو کې ما تاسو لپاره یو داسې ایډیټینګ اپلیکیشن راوړی دی چې د کینواس اپلیکیشن ډیر زیات آسان دی او په دې کې به تاسو بالکل ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ چې خپل ویډیوګانې ډیر زیات په زبردست طریقه باندې ایډیټ کړئ. نو دغه اپلیکیشن ټوله طریقه تاسو ته ښایم، خو د دې نه مخکې تاسو سره پورې زموږ چینل په ټوټک کې سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ، زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. سمپل د دې لپاره یو ډیر زیات سمپل اپلیکیشن نن ما تاسو لپاره راوړی دی او په دې کې تاسو کولی شئ چې خپل ویډیوګانې داسې زبردست ایډیټ کړئ چې ډېرې زیاتې زبردست دي. مطلب دلته ما تاسو له یو ویډیو چې کوم راواغېسته خپل ټیک ټاک ویډیو، نو په دې باندې زه تاسو ته ټولې طریقه ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل ټیک ټاک لپاره زبردستې ویډیوګانې جوړې کړئ، یا هر تاسو غواړئ چې ځان نه ښکلې ویډیوګانې جوړې کړئ نو تاسو بالکل د دې اپلیکیشن په مدد سره کولی شئ. د دې اپلیکیشن لینک چې کوم دی په یوټیوب کې به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو تاسو چې کومه ویډیو ګوري د دغه ویډیو د پاس یا تاسو له موږ یو لینک درکړی اپلیکیشن لینک تاسو وګورئ، یا به د پاسه وي یا به لاندې تاسو ته ښکاري، هم په دغه لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دا تاسو ډاونلوډ کړو نو تاسو ته ښکاري دلته سټیپ بای سټیپ تاسو زه فسټ په دې کې دا وښیم چې تاسو خپل ویډیو له زبردست کلرونه چې کوم دی څنګه بدلولی شئ. نو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري تاسو بالکل دغه شان کولی شئ چې خپل ویډیو له مختلف کلرونه بدل کړئ، خپل ویډیو ډېر زیاته زبردسته جوړه کړئ. نو دا به تاسو څنګه کوئ؟ فسټ اف آل زه به تاسو په دې باندې سټیپ بای سټیپ پوهېږم. دلته تاسو له یو آپشن درکړی ټریم تاسو ته ښکاري، نو زه به تاسو ته په دې کې ضروري آپشن چې کوم دی هغه به وښیم. په ټریم باندې تاسو کله کلیک کړئ نو تاسو له دوه سایډونو ته داسې یو آپشن یې درکړي، نو دې په مدد سره تاسو کولی شئ چې خپل ویډیو نه مطلب هغه ځای کټ کړئ کوم چې تاسو نه غواړئ. تاسو ته ښکاري دا به تاسو دې ځایونو باندې ودروئ، تر دې ځایونو د دې ځایونو به تاسو په دې ځایونو باندې ودروئ. بیا به څه وکړئ، دلته تاسو یو ټیک باندې نشان چې کوم دی درکړی په دې باندې به داسې کلیک واخلئ نو تاسو ته ښکاري ستاسو ویډیو چې کوم دی بالکل هغه دونه شارټ جوړه شوه. بیا که تاسو غواړئ چې په خپل ویډیو باندې بل یو ګانه برابر کړئ، یعنې بله ګانه پرې ور واچوئ، نو سمبل دلته په میوزیک باندې کلیک واخلئ. کله تاسو په میوزیک باندې کلیک کړئ نو اټومیټیکلی دلته تاسو لاړ شئ. بیا کبره تاسو په مای میوزیک باندې کلیک واخلئ، تاسو په میموري کارت کې چې څومره ګانې وي نو هغه ټولې به تاسو ته راوړي، تاسو په خپل ویډیو باندې بیا برابرولی شئ. که تاسو غواړئ چې زموږ د خپل ویډیو کلر چې کوم دی بدل کړو نو سمپل په فلټر آپشن باندې دلته کلیک واخلئ. کله تاسو په فلټر آپشن باندې کلیک کړئ تاسو ته ښکاري لاندې دا مختلف دغه شان ښکلي فلټرې تاسو له درکړي دي، په مدد سره تاسو کولی شئ چې خپل ویډیو ډېرې زیاته زبردست جوړه کړئ. تاسو ته ښکاري څومره زیات په ښکلي کلرونو سره ویډیو چې کوم دی هغه بدلېږي. بلکې تاسو وګورئ نو زه تاسو ته په دې کې سټیپ بای سټیپ ټول طریقه ښایم. تاسو له ایفیکټ آپشن چې کوم دی په دې ځای کې درکړی د دې په مدد سره تاسو کولی شئ چې په خپل ویډیو باندې دغه شان ایفیکټ چې کوم دی هغه ولګوئ. تاسو ته ښکاري یعنې څنګه چې په ټیک ټاک کې وي دغه شان مختلف ایفیکټ تاسو ته ښکاري، دباو کلیک په واخلئ ستاسو ویډیو بیا دغه شان مختلف چلونه چې کوم دی هغه کوي. تاسو ته ښکاري دغه شان تاسو بالکل ډېر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ. که تاسو په ټکسټ باندې کلیک واخلئ تاسو له دلته یو آپشن درکړی، دې په مدد سره تاسو کولی شئ چې په خپل ویډیو باندې د پاسه تاسو دلته لیکل وکړئ، یعنې تاسو به چې سم لیکئ تاسو بالکل له دې ځای نه ډېر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. ورسره دغه شان نورې تاسو له ډېرې زیاتې آپشنې چې کوم دي درکړي دي زه تاسو ته وښایم. دلته تاسو له نورې هم ټیک نه دی خو سټیکر آپشن چې کوم دی تاسو له درکړی دی، نو سټیکر په مدد سره تاسو کولی شئ چې د خپلې ویډیو د پاسه یا دلونه ولګوئ یا دغه شان پنې ایموجي تاسو ولګوئ. مطلب زه تاسو وښیم داسې تاسو بالکل دلته لګولی شئ. اوس که د دې نه تاسو مطلب دې خوا لاړ شئ نو بل تاسو له سپیډ آپشن چې کوم دی درکړی د دې سپیډ آپشن په مدد سره تاسو کولی شئ چې خپله ویډیو مطلب سلو موشن ته واړوئ بالکل د ټیک ټاک داسې، او یا تاسو هغه په سپیډ کې کوئ. تاسو ته ښکاري دلته تاسو له یو آپشن درکړی دا به تاسو دې سایډ ته او دې سایډ ته بوځئ، نو تاسو ته ښکاري مطلب زه دې سایډ ته راغلم زموږ ویډیو چې کوم دی نو دا به اوس ډېره بدل شي. تاسو ته ښکاري دغه شان زه ویډیو پلی کوم، تاسو ته ښکاري دا ډېرې زیاته په سپیډ کې شوه. اوس نو تاسو په دې باندې دغه شی کولی، ورسره بیکګراونډ چې کوم دی تاسو دې سایډونو ته شی لګولی، یا د ویډیو مختلف کلرونه چې کوم دی هغه تاسو سایزونه چې کوم دی تاسو بدلولی شئ. که تاسو غواړئ چې په دې ویډیو باندې زه د پاسه بل ریکارډینګ وکړم هغه تاسو د دې ځای نه شئ کولی. ورسره که تاسو د ویډیو سپیډ سیوا کول غواړئ نو هغه تاسو له دې ځای نه کولی شئ. تاسو کوم چې لوډ سپیکر آپشن درکړی، که تاسو غواړئ چې زه خپل ویډیو مطلب روټیټ کړم نو هغه بالکل تاسو له دې ځای نه هم شئ کولی. که تاسو ویډیو الټه وي نو تاسو سمپل له دې ځای نه داسې سیده کولی شئ. تاسو ته ښکاري او که تاسو غواړئ چې زه په خپل ویډیو کې مطلب خپل پوزیشن بدل کړم، لکه تاسو مخ یو طرف ته راغلی تاسو غواړئ چې هغه بل طرف ته واړو نو تاسو بالکل همدغه شان کولی شئ. تاسو ته ښکاري او که تاسو وایئ چې د ویډیو نه زه سایډونه کټ کړم، یعنې تاسو نه په ویډیو کې څوک راغلی وي یا داسې بل څه، نو تاسو د خراب آپشن نه کولی شئ چې هغه خپل ویډیو بالکل کټ کړئ. که تاسو کوم ځای پورې کټ کول غواړئ نو تاسو بالکل کټ کولی شئ دغه شان. نو ډېر زیات د کمال اپلیکیشن دی، ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ. دې په مدد سره تاسو کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې ډېر زیاتې زبردست ایډیټ کړئ. او په لاس کې که تاسو غواړئ چې زه خپلې ویډیو سیو کړم نو سمپل دلته تاسو له یو سیو آپشن چې کوم دی درکړی په دغه سیو آپشن باندې کلیک کړئ. دلته مختلف کوالټي چې کوم دی تاسو دلته سلیکټ کولی شئ. تاسو ته ښکاري بیا په سیو باندې کلیک کړئ نو تاسو ته ښکاري اټومیټیکلی ستاسو ویډیو چې کوم دی په ګیلري کې د دې ځای نه سیوینګ چې کوم دی هغه به روان شي، ستاسو په ګیلري کې به دا ویډیو سیو شي. تاسو ته ښکاري اوس په ویډیو کې په ګیلري کې سیو شوه. نو ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو خو کومه دا د ویډیو لایک کړئ، چینل ضرور سبسکرایب کړئ. موږ په خپل دوکان کې ساتئ. د الله په امان.